علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس کار مولانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خامولی سے محترم زما دعوه خو دی اوریدلې ده که نه؟ ستاسو دعوه مې اورېدلې نه ده. ما ته به خبرې کوم مولانا صاحب. شروع ده ښه. زما دعوه دا ده چې د غیر مقلدینو رفع الیدین د دې باندې دوی سره هیڅ دلیل نشته. زما دعوه دا ده تاسو به داسې چلو کوي چې د سار د مونځ نه به شروع کوو تر ماخوستنه پورې، او بس سار چې تاسو 2 رکعاته سنت کوئ د فرضو نه مخکې، هغې کې چې څو کرته رفع الیدین کوئ د هغې موافق به ما ته حدیث ووایې. کومه وعده مې چې د سره کړې ده چې زه به غیر مقلد کېږم، زه په خپله وعده باندې ولاړ یم. بیا چې فرضو کې تاسو کم 100 رکعاته رفع الیدین 100 کرته رفع الیدین کوئ، بیا د ماسپښین په مونځ کې ام تر ماخوستن مونځه پورې. او تاسو ته ما هم دا ویلي چې دې باندې یو حدیث راته ووایه، ضعیف حدیث راته ووایه، ماته قابل قبول دی. نو زما ستا بحث ډېر اوږدېږي نه، بس لنډه یو حدیث راته ووایه چې مسله ختمه کړو. مولانا صاحب ما ته به داسې بحث کوو، هغه د دهقانانو په شان دي به دا اصول مناظره به تاسو رشیدیه به مو لوستلي پوه شي. ما ته یو بل سره اختلاف لرو. یو دعوه زه لرم اصل کې مدعي زه یم او تا ځان نه مدعي جوړ کړه. من وجه ته مدعي په دې مسله کې زه مدعي یم. دعوه به زه کوم، ته ما ته جواب یې دعوه راکړې. ما تا سره بله دا خبره کړې وه چې ګوره زما د اجازې یا زما د رضا نه بغیر تا ځان سره یو موضوع خوښ کړه په مناظرې کې. خو دا شرط دی چې ته به ما نه پوښتنه کوې په دې موضوع تاسو تیار یاستئ که نه. ما تا ته موضوع درکړه، تا ما ته موضوع راکړو. نو اصول دا دي چې ته به زما په موضوع باندې خبرې کوې، زه به یې په ستا په موضوع چې رفع الیدین دی په هغه به یې کوم. نو د رفع الیدین په مسله باندې زه دعوه ږدم، تاسو ما ته جواب یې دعوه راکړئ. زمونږ دعوه دا ده چې رفع الیدین نبي علیه السلام تکبیر تحریمې سره رکوع نه بعد رکعتین کړي دي. دا منسوخ شوي نه دي. کوم چې د وتر رفع الیدین دی او د اختر مانځه رفع الیدین تاسو کوئ، دا چېرته ثابت نه دي. دې باره کې ما ته جواب یې دعوه راکړه. محترمه ما ویډیو کړې وه او د آیت نه مې استدلال کړی و، احادیث مې ویلي وو، تا په هغې باندې رد کړی و، او بیا دې ما ته چیلنج را کړی و چې ته ما سره په ټلیفون مخامخ شه او د اهل حدیثو علم به ووینې. ما ستا د خبرې موافق چیلنج قبول کړی دی. ویډیو دې په رفع الیدین ده، زما ستا موضوع برابره ده، تعیین شوی دی. یو دویم دې ما ته په دې ټلیفون باندې داسې ویلي وو چې موږ به بېادبه الفاظ نه استعمالوو. اول نه دې دهقانانو خبره وکړه، نو ته مهرباني وکړې د الفاظ به کنټرول کې، ته به هم د ادب لحاظ ساتي، زه به هم ساتم. 2 دریم نمبر خبره دا ده چې زما دعوه دا ده چې ستاسو رفع الیدین دا بې دلیله دي. تا به سار مونځ کړی، رفع الیدین دې پکې کړي دي، ته مهرباني وکړه په هغې حدیث ووایه. خبره اوږدومه. ګوره مولانا صاحب زه تا ته لنډومه، لنډه خبره ده. رفع الیدین یا زه منم یا نه منم، دا خو څه سوال جواب نه دی. ته تا ویلې ما ستا مشرانو سره مناظرې کړي وې، دا مناظره سوال جواب نه چې ته ما نه یو سوال وکړې ته به ناست یې اورېدل به کوې. نه دا خو د ماشومانو خبرې مولانا، خبرې زده کومه چې تاسو خو علمي خلک ځان ته وایي مناظرې مې کړې، فلانی الحدیث ما نه وتښتېد او شیخ امین ما نه وتښتېده. دا سائل نه یې سائل، تا ته ما چلنج د مناظرې درکړې ده، سوال نه چې ته به ما نه سوال کوې او ته به قلاره ناست یې. اوس تا ته زه بېرته همدا چلنج در کومه
ته زما چلنج دی چې رفع الیدین رکوع قبل رکوع لکه ستا دا دعوه ده دا رحیم الله دی لیکلي غلام ازاد کتاب ما سره پروت دی هغوی لیکلي وایي دا رفع الیدین نبي علیه السلام یو دا منسوخ شو دا ما ته پرون ویلې چې ستاسو رفع الیدین نه دي ثابت د شوافی او د دې ثابت دي اوس ګوره رفع الیدین کې بس ما په شانتې جوابي دعوه راکړې زما دا شوله دعوه جوابي دعوه چې وشي بیا خلک دلایل وایي دعوه معلومه نه ده زه دلایل ما ته دلیل پیش کړم زه به ناست یم اورم داسې خو نه ده داسې علمي خبرې به کوو چې عوام دې نه اخذو کې تاسو چې په کتابو کې کم درس کوئ چې دا منسوخ دي او دا دغه شوي زموږ مسله کې دا خبرې به نه کوو نو زما دعوه دا ده ګوره جواب یې دعوه راکړه زما دعوه دا ده چې رفع الیدین تکبیر تحریمي سره رکوع بعد قبل رکوع بعد رکوع او بعد رکعتین دا نبی صلی الله علیه وسلم کړي دي نسخه کې ثابت نه ده یوه بل د وتر مانځه او د اختر رفع الیدین چېرته نبي علیه السلام کړي دي دې باره کې ما ته جواب دعوه راکړه چې ته دې باره کې څه دعوه لري جواب دعوه لري بسم الله محترم تاسو اورئ چې زما دعوه هم دا ده چې وابیان کم رفع الیدین کوي دې باندې د دوی سره ضعیف دلیل هم نشته دا مولوی عزت الله د دوی وکیل دی د دوی د طاق دی د په دې خپل کلیپ کې د سره حدیث نه وایي د صرف بحث کوي او زه ورته وایم چې تاسو کوم رفع الیدین کوئ خلکو ته وایي چې د احنافو مونځ باطل دی ناروا دی زمونږ مونځ د سنتو موافق دی اسانه خبره دا ده ته د سره ما نه خبره د نسخې کړې ده نه مې درته ویلي دي چې رفع الیدین منسوخ دي نه مې درته ویلي دي چې ته ماته د رکوع علی رفع الیدین وښایه زه درته دا وایم چې دا تاسو کوم رفع الیدین کوئ په 2 رکعاتو کې 15 کرته رفع الیدین کوئ په 3 رکعاتو کې 8 کرته رفع الیدین کوئ په 4 رکعاتو کې 10 کرته رفع الیدین کوئ مهرباني وکئ د دې خپل رفع الیدینو موافق ماته حدیث وښایئ په حدیث کې خو د 1 رکعت رفع الیدین ذکر دی او 3 رکعت ته چې پورته کېږي د باقي رکعتونو کې رفع الیدین مو کم ځای نه پیدا کړو دا مو د ځان نه جوړ کړي دي دې باندې نن حدیث به وایي ښه مولانا ګوره تاسو دا خبرې د مولانا صاحب اورئ دا داسې د ګبراهټ والا خبرې دا علمي خبرې نه دي دا مولانا چې کوم کې ګوره کله چې یو بحث کېږي خصمین ما او تا مقابل کې ولاړ دي ګوره دا خبره دا ده زه یې دعوه کوم نه لکه نه د نفس کې کومه دا خبره اورئ محترمینو ښه څوک چې دا کلیپ اوري ګوره دوی په خپلو ممبرونو باندې او دا وایي یو بیان کې ویلي چې ما یو کس ته وویلې زما مسجد ته راغی چې دا رفع الیدین منسوخ دي او دلته به دا نه کېده ګوره هغه خبرې نن په دې کلیپ کې نشي کولی هغه چغې چې دا د ممبر په سر وخي ګوره زه چې یو دعوه کېدم ته به ما ته جواب دعوه راکړي چې که زما دا خبره ته په کوم شک کې دې سره اتفاق نه کوي یا دې ستا څه خبره اوس ګوره محترم ورو ګوره زه بیا تا نه پوښتنه کومه مولانا صاحب ستا خبره مې واورېدې مولانا صاحب سار دې مونځ کړی که نه بالکل مې کړی څو کرته رفع الیدین دې پکې کړي دي وایا وام څو کرته دې کړي دي تا ته څه مشکل دی چې ته ووایې وام زه درته وایم سار دې مونځ کړی که نه کړی دی دی څو کرته رفع الیدین پکې که نه نشه کې وي تا نه زه دا پوښتنه کوم په ویترو زما ستا بحث نه دی زما ستا چې کوم شي کې بحث دی په هغې به خبره کوو تا سار مونځ کړی که نه تا نه پوښتنه کوم سار مونځ دې کړی که نه کړی دی دی څو کرته رفع الیدین دې پکې کړي تا ته څه تکلیف دی چې ویې راکه جواب راله داسې جواب دا دی ګډې وډې مو وایه جواب دا دی چې ما 2 رکعاته مونځ کړی دی په دې کې مې دومره رکعاته رفع الیدین کړي دومره کرته بس حدیث وایه زما ستا مسله ختمه ده دا د ماشومانو خبرې نه دي ګوره بیا ادب الفاظ استعمالې ماشومان دهقانان لیوني داسې الفاظ مو وایه ته عالمې ته پکار دا دی چې صحیح خبرې وکړې ماشومانو ته دا خبرې نه ورځي دا چې دی زه خو چې دی اصول دا دي چې سړی د نه د کم شي پوښتنه وکړي ما ته ګوره اصول دا دي چې سړی در نه د کم شي پوښتنه وکړي د هغې جواب به کوي ګوره رفع الیدین ته کې که زه کومه وام زه خو په اول یو کرت کومه هغه خو ته را سره منې هغه خو اختلافي نه دی وام ته چې د دې اول وکې ده اول تکبیر نه غیر چې طرف رفع الیدین ته کې که زه کومه
هغه حدیث وایا هغه حدیث وایا چې تی کې ته چې رفع الیدین کې حدیث وایا تا خو خلکو ته دا ویلې چې موږ سره حدیث دي او دوی چې دوی سره حدیث نشته دوی سره خلاصه ده او قدري ده او هدایه ده نن دی عزت الله مولوی صاحب نن دی نمبر دی نن به چې دی ما ته حدیث وی رفع الیدین تاسو کوئ حدیث وایا محترم ورونه خبرې اوري چې زه کوم سوال کوم د هغې جواب ما ته نه ملاویږي زه چې کوم سوال کوم د هغې جواب ما ته نه ملاویږي واوره کم دی جواب وی خپل اقرار وکړو چې زمونږ په تکبیر تحریمه کې اتفاق شو بالکل په دې کې اتفاق شو ما دعوه وکړه چې مونږ یې رکوع نه بعد هم کوو دې باندې حدیث وایا دې باندې حدیث وایا نه جواب دعوه چې راکې دلیل به وکړم ته ماته جواب دعوه راکړه دعوه د سره شته زما سوال دی تاسو باندې چې ستاسو رفع الیدین غلط دي ما ته ګوره ما ته ګوره مولانا صاحب او سیلی نه کار واله زموږ ستا کار سمیږي زر ته داسې ویمه ما ته ګوره یو سړی د ګناه کار کوي مثلا غلا کوي غیبت کوي دروغ وایي او ته ورته ووایې چې دا کار دی غلط دی او هغه درته وایي چې دا روا دي نو ته به جواب دعوا هغه سره لیکي که هغه نه به دلیل غواړې زه تا نه پوښتنه کوم ستا رفع الیدین غلط دي دا د حدیث خلاف دي د قرآن کریم خلاف دي دا ته ګناه کې دا ته جرم کې په دې باندې ما ته حدیث وایي اول نه خبره ده حدیث وایا ګوره محترم ورونو دا وی دا ستا رفع الیدین چې دی رکوع نه بعد دا د قرآن خلاف دي دا د حدیثو خلاف دي حدیث پیش کړم بسم الله وام ته به یې راته ښې زه درته داسې ویم چې تاسو کوم 2 رکعاتو کې رفع الیدین کوئ په 3 رکعاتو کې کوئ په 4 رکعاتو کې کوئ دې باندې ما ته حدیث وایا ځکه خلاف دي چې ستاسو پر رفع الیدین دلیل نشته کله چې دلیل نه وي خاندما نن ګیري بچو نن درته داسې ویمه تا خو ډېرو خلکو سره بحثونه کړي دي او ته خو د دوی وکیل ما ته د خبرې جواب راکه بس نورې خبرې د زه نه اورم نورې خبرې دې اورم نه په دې به خلاصېږي چې حدیث ووایې نه کوم شور خو ما ته د خبرې جواب نه ملاویږي وایا تاسو ویلي چې تاسو د شافعیانو په رفع الیدینو کې فرق دی صحیح شو ته به موږ ته فرق راوښیې موږ یې په تشهد کې کوو زه درته داسې ویمه ما ته ګوره ته رفع الیدین کې که نه کې حدیث ووایه زه خو په اول رکعت کې په اول کرت کوم هغه خود اتفاقي ده وام زه درته ویمه چې زموږ ستا بحث دی په غیر د وترو نه د اول تکبیر نه غیر په باقي رفع الیدین کې چې تاسو په 2 رکعتونو کې ما ته ګوره په 2 رکعتونو کې چې کم رفع الیدین کوئ تاسو مهرباني وکئ په دې تا ته څه تکلیف دی که نه نشته حدیث کې تا خدای پوهې که تا ته خو ما داسې ووې چې ته کویت ته زنګ ووهه ته شیخ افضل ته زنګ ووایه ته عبدالمنان ته زنګ ووایه ته شیخ امین ته زنګ ووایه چې خلاص دي کې رانه حدیث درته وښیي محترم ورونو د سره حدیث نشته د سار رفع الیدین کړي دي او د ځان نه کړي دي د ماسپښین مونځ کړی دی او رفع الیدین یې پکې کړي دي او د ځان نه کړي دي اوس مازدیګر مونځ یې کړی دی 3 بجې د ماسپښین په وخت کې او د ځان نه کړي دي زه درته ویم چې دا تا کوم رفع الیدین وکړه د خدای دپاره حدیث ووایه محترم ورونه پوهېږي چې دا ته څه وایې ته خبرې کوه خو ته به په خبرو کې به زما د جواب پابند یې تا زه خبرو اجازه در کومه خو چې زما جواب وکړي ته خو هسې خبرې کوې ګوره زما د رفع الیدین متعلق چې ما ویلې رکوع نه بعد رفع الیدین دي ویلي دا نشته منسوخ دي کله ما ویلي دي چې منسوخ دي ما داسې ویلي دي چې ستاسو رفع الیدین د سره د هندو په کتاب کې هم نشته زه داسې ویم د هندو کتاب وښیه ځه په خلاصېږي رانه ورسره واله د هندو کتاب
دې سره زما د جنازې موضوع مو هغه نه تختې خو دې نه تا سره ما وعده کړې ده تا سره ما وعده کړې ده چې رفع الیدین دې خپل د وابیان وښوده زه وابي کېږم زه غیر مقلد کېږم جنازې ته مو بحث نه پاتې کېږي خبرې به کې خو جواب به کې نورې خبرې به نه کې نورو ته دې نه پرېږدم د هیڅ علمي بحث کو دا د ماشومان دا بحث واوري والله دې باندې بخاندي دا نشي کولی خو زه دې لپاره چې دې د علمیت خلکو ته ورخیم زه زما خپله دله ته دې ویلي چې ستاسو رفع الیدین منسوخ دي زه دلیل پیش کوم دا به پې نسخه مته راوړي دلیل نه ته به وښیې چې 2 رکعات ته به داسې حدیث نه وی ما ته ګوره ته به داسې حدیث نه وی ته به داسې حدیث وی چې 2 رکعاتو کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دومره رفع الیدین وکړو ته به داسې وی صرف نه زه تا بلې خبرې ته پرېږدم نه تا ته اجازه نشته چې ته نورې خبرې وکړې تا سار رفع الیدین تا سار مونځ کړی دی رفع الیدین دې پکې کړي دي زما دعوه دا ده چې رفع الیدین دې غلط کړي دي ته مهرباني وکړه ما ته به داسې حدیث وښیې چې رسول الله مبارک د سار په سنتو کې دومره کرته رفع الیدین کړي دي ته به داسې حدیث ښیې صرف تلاوت به نه کوې بیا درته ویمه لاړ شه شیخ افضل ته زنګ ووایه ورشه عبدالمنان ته زنګ ووهه ورشه شیخ امین ته زنګ ووایه کویت ته زنګ ووایه چې رانه خلاص دي کړي دا خو که دا شیخ امین شاګردان داسې لکه دا ته چې زه 100 یم او دې جواب د بل ځای نه کوي خبرې زه کوم به ته به ما ته داسې دلیل وی هسې دلیل به نه منمه ته به ما ته داسې دلیل وی چې 2 رکعاته مونځ او په هغې کې 15 کرته رفع الیدین څنګه خاندې تا سار مونځ کړی که نه څو کرته رفع الیدین دې پکې کړي څو کرته بس دې باندې حدیث ووایه ګوره خبرې به زه کومه خو چې هله به یې نه کوم چې ته ما ته حدیث ووایې هسې حدیث نه حدیث خو ما سره کتابونه ډک دي دا د اوس مخې ته راته بخاري شریف پروت دی چې ستا مسله پکې ستا مسله دوکه مه کوه دا خو تا عوام دوکه کړي دي خلک دې غلط کړي دي نن درته ستاسو سرجن ناست دی نن ستاسو ډاکټر ناست دی ستاسو ټول اغلاګانې مې را پیدا کړي د الله په فضل واوره وایا حدیث خبرې به زه هله نه کومه چې ته حدیث زما د دعوې موافق وې هسې حدیث به نه وی ووایه حدیث ووایه چې ستا خبره پکې کم کتاب نه وی کم کتاب نه وی کم کتاب نه وی کم کتاب نه وی یو به د امام ابو داود پیش کوم یو به دغه پیش کوم د بخاري پیش که کومه صفحه ده چې زه یې راواړو امام بخاري حدیث راوړی دی 214 حدیث نمبر دی 214 محترم نه دا کوم یو د سره پیش کوم نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی عبد الله بن عمر غوي رايت رسول صلی الله علیه وسلم اريد النبي صلی الله علیه وسلم اذا قام في الصلاه کله چې مانځه ته ګوره محترم مانځه ته سار مون سنت مونږ دی فرض مونږ دی کله چې مانځه ته ورېده دا جزا شوله شرط یې اوسه دی ګوره شرط ذکر کوي رفع یدی حتی یکون حظ منکبیه لاسونه به یې پورته کړه د اوږو پورې وکان یفعل ذلک حین یکبر للرکوع او دا کار به علم کو کله به چې رکوع ته ویفعل ذلک اذا رفع رأسه من الرکوع او دا کار به علم کو کله به چې د رکوع نه سر راپورته دا څو کرته شو دا څو کرته شو خلق مه غلطوه دا 3 کرته رفع الیدین دي دا 3 کرته رفع الیدین دي په یو رکعت کې دي زه خبره مې واورېده دا بخاري شریف ما ته مخامخ پروت دی دا ته هغه څو دا عوام غلطوه دې کې 3 کرته رفع الیدین دي او په یو رکعت کې دي ته په 2 رکعت کې رفع الیدین د کم ځای نه کوې 2 دا حدیث د سار د مونځ متعلق دی که د ماسپښین دی که د مازدیګر دی که د ماخوستن دی دا جهري مونځ دی که سري مونځ دی دا مقتدي خبره کوي که د امام خبره کوي شور ما جوړه تا ته زه سارم خیمه مازروب سار او خیراته دویم رکعتم خو ته شکر کوي کنو الله به ته وایه زه د علم نه عاري ګوره دویم رکعتم درته خیمه
اوس ګوره دې باندې زه بل روایت پیش کوم د ولې دا غلطو د بیهقي ما دا غلطو دا ټول دي دا غلطو په یو حدیث کې دي دا غلطو وام دا غلطو بالکل نو نه بالکل تا ته چې دا غلطو دا حدیث تا ولي وي دي کې خو ستا دعوه نشته تا ته زه مسله ثابتوم تا نه زه دا تپوس کوم ما ته ګوره تا حدیث ته بخاري نه وي دا ستا دلیل وو که ګپ دی ولګاو وام دا ستا حدیث دلیل وو که ګپ دی ولګاو جواب کوم کنه ته وره کم نه چې جواب دی وکړو تا ته مسله ثابتوم اوس مسله ټول دین په یو حدیث کې ګوره ما ته ګوره تا دا ټول رفع الیدین په یو منځ کې کړی که په بیلو بیلو کې دی کړی ما ټول رفع الیدین په یو منځ کې بس هغه حدیث ووایه ټول رفع الیدین دنه په یو منځ کې غواړه ګوره ټول رفع الیدین وام دا دنه پوښتنه کوم چې دا د بخاري روایت دی وي مولوي صاحب مبارکه تا چې د بخاري روایت وکې ما خبرې د تا حدیث وي ما واورېدو زه درته داسې ویم چې د بخاري روایت تا ووي دا ستا دلیل دی که نه دی دلیل که دی دلیل په دې کې خو 2 کره طرف الیدین دي ته ولې خلک دوکه کوي 3 کره طرف الیدین دي پکې ته د ابو داود شریف حدیث ولې وی په دې اعتماد نشته که څنګه دلیل خیمه درته کنه ګوره ته دلیل نه پیژنې بیا د بخاري روایت وی بیا ووایه واوره بل نه ګوتا ته زه خیمه ګوره دې حدیث کې دا راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله رکوع ته رکوع نه بعد به رفع الیدین کول څه ګوره استدلال ته ګوره د دې در خیمه استدلال خو د مجتهد کار دی استدلال ته زه ستا تیار نه یم ته به ما ته صراحتا حدیث ښیې ته د مجتهد استدلال ته شرک وایي هغې ته تقلید وایي نو زه ستا د عزت د ملا عزت د استدلال ته کله زه تیار یم واوره ما ته ګوره دا یو حدیث نه دې حدیث نه چې وځي بیا به مخکې ځو د بخاري شریف روایت دی وي 102 صفحه دی وي د عبدالله ابن عمر صاحب روایت دی وي په دې کې تا 10 غلطیانې وکړې 10 غلطیانې ګوره ورته یوه غلطي دې دا وکړه چې 10 غلطیانې دې وکړې یوه غلطي دې دا وکړه چې د امام بخاري رحمه الله نه د حدیث ذکر که داغه تقلید دی وکړو هغه په دې حدیث ویلو باندې د خپل استاد نه دلیل نه ویلې ته مشرک شوې د امام بخاري ته مشرک شو وکې دا امام بخاري رحمه الله د خپل استاد نه دلیل دا حدیث ویلې دی هغه په دلیل نه دی ویلې د دې حدیث د سند بنا په تقلید دا تاسو خو تقلید ته شرک وایي د حدیث متن ته چې رسیږي وکې دا شپږ کرته به ته مشرک کېږي استدلال دې د بخاري نه غلط دی دویمه واوره په دې حدیث کې ما ته ګوره په دې حدیث کې راوی عبدالله ابن عمر صاحب دی وکیدا دا تا تقلید کو په دې دلیل نه دی ویلې په دې دلیل نه دی ویلې امام بخاری کدا حدیث معلق راوړې مونږ بنه دې ته دلیل وای نبی صلی الله سند ته ضرورتي ما ته ګوره ايو حدث بكل ما سمع دې یو کس د دروغ جن کې ما ته ګوره خبره ته وکیدا زرته داسې وېما ما ته ګوره خبره ته وکیدا خبره ته وک دا زدر ته داسې وېما چې تا د امام بخاری رحمه الله د کتاب نه حدیث وی امام بخاری صاحب نه تا د دلیل پوښتنه نه ده کړې تا د امام بخاری صاحب نه پوښتنه نه ده کړې تا د امام بخاری صاحب تقلید وکړو تقلید شرک دی یو دویم تا نه ما دا پوښتنه کړې وه چې تاسو سار رفع الیدین کړي دي په 2 رکعاتو کې مو 15 کره طرف الیدین کړي دي هغه حدیث وایا تا چې د بخاری روایت وی او اوس واپس سنن ابي داود ته ځي نو دا دلیل دی غلط وی که څنګه ما ته ګوره یو تشي خبري کولی ها محترمو د اوس اصل لګیا دی دنه ما پوښتنه کړې دا چې تاسو په 2 رکعاتو کې رفع الیدین کوي 15 کرتا د دې موافق حدیث وایا تاسو په 3 رکعاتو کې 3 کرتا تو کې 3 کرتا رفع الیدین کوي د دې موافق حدیث وایا تاسو په 4 رکعاتو کې 10 کرتا رفع الیدین کوي د دې موافق حدیث وایا د چې د بخاری نه کوم حدیث وی دیکھیے 3 کرتا رفع الیدین دی دویم رکعت کې رفع الیدین دوی پکې استنباط کوي او د مجتهد استنباط ته دوی شرک وایي نو کله د دوی استنباط قابل قبول لې
دا لاندې روایت کې څلور کرته رفع الیدین دي نو دوی په دې باقی رکعتونو کې استنباط کوي استنباط ته خو دوی شرک وایي زه د عزت الله مولوي صاحب ته وایم چې مهرباني وکړه داسې حدیث ووایه هسې حدیث ویلو باندې نه خلاصېږي ګوره صرف حدیث تلاوت باندې مسله نه ثابتېږي دا زمونږ موضوع ده چې رفع الیدین په حدیث کې شته خو د وهابیانو رفع الیدین نشته ګوره دی چې کوم احادیث وایي دا د ائمو رفع الیدین دي امامان چې دي ما ته ګوره غوږ کېږده په شور نه خلاصېږي حدیث ووایه صرف حدیث ویلو باندې کار نه کیږي تلاوت باندې ما سره کتابونه پراته دي د دوی دا کار دی محترمو زه بیا هم وایم زما ټولو وهابیانو ته چیلنج دی چې تاسو کم رفع الیدین کوئ په حدیث کې د یو رکعت رفع الیدین ذکر دی دی باقی رکعتونو کې چې تاسو رفع الیدین کوئ دا د کم ځای نه کوئ دا استنباط مو د کم ځای نه دی دوی ځان ته مجتهدین او مستنبطین وایي زمونږ د ائمو استنباط نه مني زه بیا هم ورته وایم زما د ټولو وهابیانو ته دا چیلنج دی تاسو تقلید ځکه پرېښو چې تاسو ته حدیث پیدا شو اوس ما ته حدیث وښایئ چې په دوو رکعاتو کې دویم رکعت کې رفع الیدین کم ځای نه کوئ دا دای چې کم احادیث وایي دا د یو رکعت رفع الیدین دي زما د دنه سوال د یو رکعت نه دی زما د دنه سوال د ټولو منځونو دی دی به په څلورو واړو رکعتونو کې ما ته رفع الیدین ښیي دی په یو رکعت کې لګیا دی زمونږ عوام ورونو دا مې درته تاسو ته وښوده صرف دا مې درته وښود چې زه هغه سړی نه یم چې ځان له لګیم د دوی سره چې مخامخ شم عموم زما هم دا خبره ده دا د لګیا دی حدیث وایي خو د یو رکعت دا زما سوال نه دی دی د هغه جواب نه دی زما سوال دا دی چې دا باقی رکعتونو کې چې کم رفع الیدین تاسو کوئ او د مثلو نه روباسئ ويفعل ذلك نه روباسئ دا خو استنباط دی تاسو مجتهدین یئ ملاحظته کویت ته زنګ ووهه بیا هم درته وایم افضل ته زنګ ووهه بیا درته منان ته زنګ ووهه امین صاحب ته دې زنګ ووهه ته زما استاد دی چې رانه خلاص دي کی تاسو چې کوم حدیث وایئ دا د یو رکعت رفع الیدین دی دا د باقی منځونو نه دی دغسې دوکو باندې مو خلک دوکه کړه په دې غلطۍ الله ته به څه جواب ورکوئ دا بخاري شریف نه تا حدیث ویلی دی دا د یو رکعت رفع الیدین دی هغه دویم رکعت څه شو دریم څه شو هغه څلورم څه شو دا ګوره لګیا دی صرف تلاوت کوي مولانا صاحب تلاوت باندې نه خلاصېږي یو الله به دې نن خلاصوي حدیث بند کو صحیح حدیث وایا او جواب راکا اے خلدیم بند شوا وام الله به دې رانه صرف نن خلاصوي ساعدی وایا د راوی نوم نه درځي تا خدای پوی کا وام دا استنباط ته استنباط والکا استنباط ته ستا استنباط ته موږ نه یو تیار ستا د خبرې وجه دا ده چې زه تا نه چې د کوم شي پوښتنه کومه د هغې جواب ته ما ته نه راکې او نه راکولی شي تا سره ما وعده کړې ده چې کله دې حدیث راته وښوده زه به غیر مقلد کېږم زه دې عوام ورونو ته خفه یم او عوام ورونو دا دوکماران دي چلبازان دي حدیث د یو رکعت وایي کوي رفع الیدین په څلور رکعتو کې او دام ورته معلومات نه کېږي چې دا مونځ د سار دی که د ماسپښین دی که د مازدیګر او که د ماښام که د ماخوستن دی توکل په خدای لګیا دي حدیث ووایا یره راباندې راغلی حدیث ووایا که نه چې یره مې ختمه شي صرف حدیث نه داسې حدیث به وی چې ستا مسله پکې یو رکعت رفع الیدین وښایه
دا د یو رکعت رفع الیدین حدیث دی. څلور رکعت وخایا، د دوو رکعت وخایا. خبرې مې وکړې، ستا خبرې ما واورېدې. ستاسو یو استدلال راته معلوم دی او ټول غلط دی. ولې دې وقف وکړو؟ ثم یصنع، ولې ثم دا دغه نه دی، حروف جازمه نه دی، دا ستا علم دی. ثم یصنع ولې حروف جازمه کې ثم شته؟ ویلی ونیا ته حدیث غلط وی، معنی غلطه کې، استنباط به څنګه وکړې؟ تاسو ته ما داسې ویلو، ملا عزت صاحب ستا وابیانو ته ما داسې مشوره ورکړې وه که یادېږي درته چې په اولې ورځې خیرات باندې تا رد کړی او زما او ستا ویډیو بحث شوی و. وکېده ما ورته داسې ویلي چې دا عزت الله ملا چې کله مړ شي د سره به د فرعون کار کوئ، د باندې به دوا چوي او په د مصر په عجایبګر کې به د فرعون سره یو ځای ولاړي. دا د دې دپاره چې ته خو یو زبردست نمونه یې که نه، ټول غیر مقلدین دې په شرمونو وشرمول. ثم یصنع مه وایه، ثم چې دی دا د حروف جازمو نه دی. ولې ونیه غلط عبارت وی. وی پې مد ویمه، دلته مد څه کوي؟ دغسې کار دی که نه. ما ته ګوره احادیث مې ستا واورېدو ملا عزت صاحب، احادیث مې ستا واورېدل. زما سوال بیا واوره. زما سوال دا دی چې سار دې مونځ کړی دی او په هغې کې دې چې څومره رفع الیدین کړي هغه حدیث ما ته ووایه. زه درته په دې ویډیو کې بیا زنګ وامه، بیا درته وایمه چې زه ګوره غیر مقلد کېږم، شور مه کوه. زما غوندې ملګری د لاس نه ورکې ګوره، ووایه حدیث چې زه غیر مقلد شم. هغه حدیث ووایه چې په هغې کې د داسې پکې چې 2 رکعاتو کې به دومره کرته رفع الیدین کې، 3 رکعاتو کې به دومره کرته کې، 4 کې به دومره کرته کې. ته به داسې حدیث وی چې رسول الله مبارک په 2 رکعاتو کې 15 کرته رفع الیدین وکړه، 3 رکعاتو کې 8 کرته وکړه، 4 کې 10 کرته وکړه. ته به داسې حدیث وی، په بل شي نه خلاصېږي. تا چې کوم روایات وي په دې کې د 1 رکعت رفع الیدین ذکر دی، صرف یو حدیث کې د 2 رکعاتو دی. باقی چې کوم 2 رکعاتو کې رفع الیدین کوي دا د ځان نه کوي، دا استنباط کوي. ويفعل ذلك نه استدلال کوي او مثله نه استدلال کوي. استا استنباط او استدلال ته زه نه یم تیار. دا ذالک اسم اشاره چا ته راجع ده؟ دا قیام ته راجع دی. ما ته ګوره دا قیام ته راجع دی، دا رکوع ته راجع دی، که دا رفع الیدین ته راجع دی، که دا قرات ته راجع دی. د دې ما ته مشار الیه وښایه دا چا ته راجع دی؟ دا ټول ټکی پکې کم ځای کې دی چې ټولو ته شامل دی. ذالک اسم اشاره ده او ما ته ګوره او اسم اشاره د واحد ده. ذالک ځان نه دی، بیا دې یصنع وی که نه. مولوي صاحب مبارکه په دې شیونو نه خلاصېږي. بیا درته ویمه سار دې مونځ کړی دی، رفع الیدین دې پکې کړي دي. د خدای په خاطر باندې د سار د 2 رکعاتو د سنتو د فرضو حدیث ووایه. شور مې نه دی جوړ کړی، ما ته جواب نه ملاویږي. زه ستا تشو خبرو ته نشم درېدلی، ستا خبرو کې څه فایده ده؟ وام ذالک اسم اشاره د واحد د پاره ده. قیام ته راجع ده، که رکوع ته راجع ده، که سجدې ته راجع دی، که رفع الیدین ته راجع کې. دا به ما ته حدیث کې ښیي. ما ته ګوره خبره واوره، ښه خبره واوره، ستا مې واورېده. ما ته ګوره خبرې ته غوږ کېږده. ټیک شوه خبرې ته غوږ کېږده. زه درته داسې ویمه، ما ته ګوره صحیح ده. ځه ما ته ګوره حدیث مې واورېدو، په حدیث پوهېږم، حدیث مې واورېدو. زه درته داسې
محترمینو خبرې ته غوږ نږدي. زه ورته یم حدیث مې ستا واورېدو، ستا خبره مې واورېده، اوس زما خبره واوره. د اراده معنا دی وخوړه. ګوره غلطه معنا کې د حدیث معنا غلطه کې وروره غلط وې. زما خبرې ته غوږ دی که نه؟ غوږ دی که نږدې؟ یعنې دا مناظره به دې ته وایي، دا مباحثه به دې ته وایي. بخاري حديث دی وی رایت النبي صلی الله علیه وسلم افتتح بالتكبير في الصلاه ومنذ شروع په تکبیر سره ورفع يديه حين يكبر چې دغه وکړو لاسونه پورته کړ د تکبیر سره حتى يجعل ما حد من کبه تر وګوري لاسونه پورته. وامدا حدیث خو دی وی ما واورېدو. ما ته ګورئ دا حدیث خو تا وی ما ته ګوره ته شي خبرې مه کوه. زر ته داسې وایم چې دا حدیث ما ستا واورېدو، د بخاري روایت مې واورېدو. از برای خدا بخاری کې د یو رکعت رفع الیدین دی، تی په دویم رکعت کې کې، تی په دریم رکعت کې کې، تی په څلورم رکعت کې کې. دغه راته وښیه تا ته څه تکلیف دی؟ ګوره مونځ ما ته ښیمه، زه چې څه درته وایم د هغې جواب ما ته وکړه. دا مونځ چې د ټولو ته چې مونځ وایي غوږ کېده که نه؟ خبرې ته غوږ ده. و ما ته ګوره ساره مونده د ماسپښینه مونده د مازدیګره مونده دې ته جوامع الکلم وایي. دا خو د صوفیانو مذهب نه دی چې په مسجد کې ګډاګانې وکړي، دې ته جوامع الکلم وایي. کله به چې مانځه ته داخل شو سهار مونځ سنت مونده او هغه مونده، فرض مونده هغه مونده، ماسپښین مونده هغه مونده. دا خبره مې دې واورېده، دا خبره مې دې واورېده. ما ته ګوره وشوه که نه؟ دا حدیث خو دې ووې که نه؟ یو ځل دې ووې. دا دریم کرت دی چې وې وإذا قال سمع الله لمن حمده او کله به چې سمع الله لمن حمده ویلي رفع الیدین به کول. وإذا قام من الركعتين رفع يديه کله به چې دویم رکعت نه پورته کېده دریم وشوه. حدیث پوره کا. چې به رفع الیدین کول محترمینو مولانا صاحب خبره واوره، خبره واوره. ستا حدیث مې واورېدو، تقریر مه کوه، خیرات خبرې مه کوه، پټکي خبرې مه کوه. زما ستا بحث دی په رفع الیدین کې. تا نه زما پوښتنه دا ده چې تا سار مونځ وکړو که نه؟ وام سار مونځ چې دی وکړو رفع الیدین دې پکې کړي دي، په هغې کې ما ته حدیث ووایه. محترمینو دا خو د دوی کار دی چې خبرې ته غوږ نږدي او د سوال جواب چې دی دا غلط کوي. احادیث یووي، په احادیثو کې د یو رکعت رفع الیدین ذکر دی. دا دویم رکعت، دریم رکعت، څلورم رکعت کې رفع الیدین کم ځای نه کوي. دته محترمو ما داسې ووې چې ته کویت ته زنګ ووهه، ته سعودي ته زنګ ووهه، ته خپلو مشرانو ته زنګ ووهه، خو داسې معلومیږي چې هغوی ښه بې عزته کړی دی چې واله که ده سره داسې دعوه ولږدې. یو کرت داسې چل شوی او تاسو به اورېدلي، د شیخ امین سره زما د رفع الیدین مناظرې بحث راغی. هغه راته یو شاګرد راولېږو ثناءالله د ده غوندې. مناظره کې بحث دا و چې رفع الیدین د رسول الله مبارک قولي سنت نه دي. دا موضوع د دوی کور ته جومات ته ورغلې وه. هغې ځای نه 3 پنډه کتابونه راوړه. 4 ساعته مو ورسره بحث کړی. په 4 ساعتو کې یو حدیث نه دی ویلی، یو حدیث په 4 ساعتو کې. اخره کې رانه وتښتېده. 2 پنډه کتابونه مې ترې نیولي دي او دلته را سره اوس هم پراته دي. ده راته وی چې زه درته حدیث ښیم. زه ډېر خوشحاله شوم. ما وی دې سره به حدیثي. اوس زما موضوع دا ده، بیا زما موضوع دا ده، بیا هم درته وایم او ټوابیانو، ای د سعودي والا، د کویت والا او د کونړ والاو، ما خبره واورئ. هغه وخت مو لاړو چې تاسو به خلک دوکه کول. تاسو چې الیدین کوئ، په 2 رکعاتو کې 15 کرته رفع الیدین کوئ، په 3 رکعاتو کې
اته کره طرف الیدین کوي، په څلورو رکعاتو کې 10 کره طرف الیدین کوي. د خدای من ته وایي چې تاسو د حدیث خلاف یې، تا کله په حدیث عمل کړی دی؟ دی مولا عزت راته وی زه درته خیمه او د خالی په ورځ میده به ډېر تکړی او دی به خیر د لږه خواري وکړي، خلکو ته به زنګونه ووایي. دی چې راغو د دې ټولو نه دی خو پکې غټ لالا دی. د بخاري حدیث وي یو رکعت رفع الیدین وښوده، د ابو داود حدیث وي یو رکعت رفع الیدین وښوده، باقي رکعتونو کې استنباط کوي، مثلو نه روباسي، د ذالکه نه روباسي. مثلو ذالکه خو د مستنبطینو د مجتهدینو کار دی. او بیا وایي چې زما استدلال ته وګوره، نو ستا استدلال څه حیثیت لري؟ ته خو زما خصمې. نو چې ستا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله استدلال صحیح نه دی، د امام شافعي رحمه الله استدلال ته شرک وی، د مولا عزت استدلال خو هندوتوب دی. بیا مې دته داسې وویل چې تاسو کم 2 رکعاته کوئ، په دې کې 15 کره طرف الیدین کوئ، ضعیف حدیث وایا. اوسه پورې ضعیف حدیثونه وی لګیا دی لکه جرنده. عادت چې خلکو جنریټر وی ما وی گپ لګی، دا رښتیا دی. ا جنریټر خو نه ستړی کیږي او خپل قرار یې کوي. د چې کوم حدیث ته بخاری نه وی دی کې یو کره طرف الیدین دی، د چې د ابو داود شریف نه دا ما سره مخامخ پروت دی، زه ته ګورم دی کې یو کره طرف الیدین دی. باقی رکعتونو کې د مثلو او د نحو او د ذالکه نه روباسي. دا قیدی خو د مستنبطینو کار دی، دا خو د دوی کار نه دی. بیا مې ورته وی چې د مسلمان په کتاب کې درته پیدا نشو، از برای خدا د هندو کتاب راوړی. اوسه پورې لګیا دی، زه خبرې اورم خو یقین کوي که د هندو کتاب هم ښودلی. وای عزت مولوی صاحب د هندو کتاب وښایه، هندو کتاب وښایه، اذا ته دې نه پرېږدم. دا د مستنبطینو کار دی، ستا کار نه دی. ما ته ګوره پټکي ته سپک مو وایه، د ایمان نه خلاص وي. پټکی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سنت دی. پټکی رسول الله مبارک فرمایي علیکم بالعما، تاسو باندې لازم دی چې پټکی وتړئ. دا پکول د انګریزانو چې دی چې د سپګو نه ډک دی، د خدای بندگانو دا سنت دی. او پټکی د رسول الله مبارک بدعت دی. دا دومره بیکار دی. حافظ ابن تیمیه رحمه الله، حافظ ابن تیمیه رحمه الله لیکلی دی چې سر دسمال په سر اچول بدعت دی. دوی د خپل کور نه نه خبر. حافظ ابن قیم صاحب وایي چې دسمال اچول په سر باندې دا بدعت دی. زمونږ زنانه دسمال اچوي، هغې ته سنت وایي. د رسول الله مبارک پټکي ته چې دی هغه بدعت وایي. دا دومره بې ادبه دي. نو محترمو تاسو د خبره واورېدې، په دې خبرو کې د سره یو حدیث هم نشته. بیا هم خبره کومه، بد ده هم دا اسانه خبره ده چې ته سیپي او ته بریلي، د دې په ځای ولې حدیث نه وی. ما ته ګوره شور مې نه دی جوړ کړی، زه حدیث غواړم. اوس درته وایم سار دې موس کړی 2 رکعاته 100 کره طرف الیدین دې پکې کړي، ته ویلې نشي. حدیث وایا نبی صلی الله علیه وسلم صحابي وی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مانځه ته وته درغله دې میکو مانځه ته ولاړ رفلدین میو کوم کنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مستدریدل رفلدین به کو مستدریدل اول رکعاتی که دویم رکعاتی؟ اول رکعاتی. تا خدای پوی کا اول رکعاتی. دویم رکعت کې چې طرف الیدین کې دا وخایا، دریم رکعت کې چې رفع الیدین کې دا وخایا، څلورم رکعت کې چې رفع الیدین کې دا وخایا. بیا درته وایم کویت ته زنګ ووهه چې رانه خلاص دي کي، خلاصېدی نشي بچو. ومونځ ته درېدل، آیت قرآن کریم دی ویلی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. مؤمنانو چې مونځ ته ودرېږئ تاسو مخونه ووینځئ. دا اول رکعت یادئ چې اوله کې مونځ ته درېږي که دویم یادئ؟
سړی چې دویم رکعت کې مونځ ته ودرېږي نو بیا به لاسونه اودس کوي که نه اوله کې ګوره حدیث کې د یو رکعت رفع الیدین ذکر دی دا د دوو د دریم راته وښایه دویم رکعت کې رکوع مني والکه زه رکوع منم خو ستا رفع الیدین نه منم رکوع شته رفع الیدین راته پکې وښایه اذا قام في الصلاه رفع يديه واذا كبر للركوع اول رکعت کې دویم رکعت کې وښایه دویم رکعت کې راته وښایه ته دویم ګوره د دویم رکعت ماته ګوره غوښو کېده که نه خبرې ته غوږ ده کله چې ماته ګوره ته په شرط او په جزا څه کوې ستا د شرط او د جزا سره سویمه ده ته خو تقلید نه منې که نه زه درته وایم دې کې څه شی دي دې کې څلور رکعاته دي دې کې دوه رکعاته دي شرط او جزا دا د مستنبتینو کار دی دویم رکعت کې رکوع منم خو ته د دویم رکعت رکوع قیاس کې په اول رکعت دا ماته حدیث کې وښایه زه لفظ ته ګورم و اذا اراده چې کله به اراده وکړه غوکې ده کله به چې اراده وکړه چې رکوع وکړي نو دا اول رکعت یادوي که دویم یادوي که دریم یادوي دینه څلور رکعتونه معلومول دا ستا کار دی که دا د مستنبت کار دی ګوره ما وی چې ته خو مولا یې زه دومره خوشحاله ومه چې دی به ما ته دلیل وایي دی به ما ته حدیث وایي ده به خواري کړي ډېر دې خفه کړم یاره ډېر دې خفه کړم او ته منې ما ته ګوره بس ما ته ګوره زه درته داسې ویمه ټیک شو ستا خبرې مې واورېدې ته منې ما ته ګورئ ته منې چې مولوي صاحب ما داسې اراده کړې وه چې دې اهل حدیثو ما ته داسې حدیث وښوده بس زه به دې مذهب نه تېر شمه خو داسې معلومیږي چې شی د سره نشته یعنې په یو مسله د سره حدیث نشته ګوره بیا هم درته وایم ما ته ګوره اخري چیلنج بیا در کومه عزت مولوي صاحب بیا واوره سار چې تا دوه رکعاته مونځ کړی دی زما چیلنج واوره بیا درته وایم که بیا د سره یې وښایه سار چې دې دوه رکعاته مونځ کړی دی هغې کې دې پنځه کرته رفع الیدین کړي دي د الله دپاره حدیث وښایه ماسپښین دې څلور رکعاته فرض کړي دي او لس کرته رفع الیدین دې کړي دي د الله دپاره حدیث پکې وښایه ماښام دې درې رکعاته به کوې او اته کرته رفع الیدین پکې کوې د خدای دپاره حدیث پکې وښایه محترمو دا ټوله دوکه ده دا ټول چل دی دا بحث مې ده سره کو نه خدا مې ستاسو دپاره وکړه چې مظهري صاحب وایي چې ځان د جومات کې لګیایي او د غیر مقلدینو سره بیا دا خبرې نه کوي کومه خبره مې چې درته په رفع الیدین بحث کې کړې وه عمده مې درته وکړه او ګوره څومره چغې ووالې یو حدیث ورسره نشته زه بیا هم ویم یوازې رفع الیدین نه د وابیانو چې څومره مسلې دي په دې باندې د دوی سره یو دلیل هم نشته زما چیلنج دی د مشرق نه مغربه پورې او مغرب نه جنوبه پورې تاسو ټول ماته په یو مسله دلیل راوړئ چا سره مو چې بحثونه کول هغه ډاکټران نه وو زه ستاسو ډاکټر او انجینر یم ستاسو ټول اغلاګانې مې راټینګې کړي د الله په فضل ووایه اوس عزت مولوي صاحب اوس حدیث ووایه د آخره کې حدیث ووایه چې زړه م خوشحاله شي واورئ محترمو دی حدیث وایي وام حدیث ووایه حدیث ووایه دا د موبایل بند کو دا مې وتښتاو د دوی هغه پلاران او نیکونه ما تښتولي د الله په فضل بند که بس دی محترمو تاسو خو بحث واورېده د دوی دا بحث مو واورېده ما تاسو ته ویلي وو چې وابیانو سره په دې خپله مسله دلیل نشته
دوی وایي د امامانو د مجتهدینو خبرې منل شرک دی. تاسو به اورېدلي د تقلید د تیارو نه راوځئ او سم اهل الحدیث شئ. ما وی که دا دوی رښتیا وایي، دوی وایي چې موږ ته الحمدلله احادیث راورسېدل، موږ د احادیثو په رڼا کې راغلو، د تقلید د تیارو نه خلاص شو. ما ته معلومه مو، خو بیا هم وې چې کیدای شي د دوی سره حدیث وي. دوی نه ما دا پوښتنه کړې وه چې تاسو 2 رکعاتو کې کم رفع الیدین کوئ، 15 کرته استنباط به نه کوئ، قیاس به نه کوئ، ځکه قیاس او استنباط خو د مجتهد کار دی. که تاسو استنباط او استخراج وم کو، که دا عوام ملګري ګوري نو مشرکان کیږي، ځکه چې ستاسو مقلدین شو کنه. تاسو مهرباني وکئ د سار 2 رکعاتو کې 15 کرته رفع الیدین کوئ، دې باندې ما ته حدیث وښایئ. 3 رکعاتو کې 8 کرته رفع الیدین کوئ، دې باندې ما ته حدیث وښایه. 4 رکعاتو کې 10 کرته رفع الیدین کوئ، دې باندې ما ته حدیث وښایه. دا زما چیلنج او دا قرضه مې په دوی پاتې ده. بیا مې ده ته ووي چې والکه خو ټولو ته زنګ ووهه، اوس خو موبایل زمانه ده، دې دومره وخت کې دا حدیثونه وي. بخاري شریف کې چې کوم حدیث دی دا 1 رکعت دی، هغه د 2 رکعتونو نه دی. 2م رکعت به په اول رکعت قیاس کوي، او دا د امام شافعي رحمه الله د مسلک کار دی، دا د امام احمد صاحب د مسلک کار دی، ځکه هغوی قیاس او استنباط او اجتهاد مني، او د هغوی مقلدین د خپل امام مقلدین دي، امام مقلد دی، هغوی ته مشکل نشته. دوی نه زما سوال دا دی چې 2م رکعت او 3م رکعت او 4م رکعت کې چې کوم رفع الیدین کوئ، دا د مثلو نه روباسئ، دا د نحوو نه روباسئ، دا د ذالکه نه روباسئ. دا خو ستاسو کار نه دی، دا خو د مجتهدینو کار دی. هغې ته مشرکان وایي، ځان ته مسلمان وایي. لہذا عوام ورونو بیا هم درته وایم، کم خلک چې غلط کړي دي، د خدای دپاره د دوی په خبرو غلط نه شئ. حدیث کې یو خبره وي او دوی ای باندې بله خبره کوي. د دې داسې مثال دی لکه یو سړی چاته وایي چې په تا مې 1000 روپۍ دي او ریکه، هغه ورته وایي دلیل ووایه، دی ورته وایي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. نو په ایمان ووایي او دې آیت کې د 1000 روپو خبره شته، او هغه خلکو ته بیا داسې وایي چې په ده مې 1000 روپۍ وي او د قرآن کریم آیت مې ورته ووي، او ګوره آیت نه مني، او بیا بل آیت تلاوت کی چې دا نه مني، هغه به ورته برای خدا د آیت نه قربان، خو د 1000 روپو خبره خو پکې نشته کنه. زم وایم احادیثو نه قربان، احادیثو کې رفع الیدین شته، خو لیکن ستاسو نه دي. ګوره هغه د شوافیو دي، هغه د حنابلو دي، ځکه هغوی د استنباط او د استخراج قائل دي. نو د 1 رکعت رفع الیدین د حدیث نه ثابتوي، 2م او 3م او 4م دا په دې اول قیاس کوي. او قیاس ته خو تاسو شرک وایي، تاسو وایي اول من قاس ابلیسو، اول چې قیاس کړی نو ابلیس کړی دی. نو دا د هغوی دلایل دي. د دوی دعوه دا ده چې هغوی مشرکان دي، او من تقلید ځکه پرېښو چې موږ ډایرکټ د حدیث نه استنباط کوو، ډایرکټ د حدیث نه. نو ما وی چې د دوی سره به حدیث وملیده، دا ټوله دوکه ده، دا ټول چل دی، دا د دې انګریزانو یو پروګرام دی چې مسلمانان غلطوي. آیت یو وایي مسله یې بله کوي، حدیث د یو شی وایي او مسله یې بله روباسي. نو لہذا د وابیانو رفع الیدین دا په حدیث کې نشته، دروغ وایي. زه بیا هم وایم چې هر چا راته دا حدیث پیدا کو چې رسول الله مبارک 2 رکعاته رفع الیدین وکړه او 15 کرته 2 رکعاته مونځ یې وکړه، 15 کرته رفع الیدین پکې وکړه. زه تابعدار یم. داسې حدیث به ښیي چې 3 رکعاته یې وکړه او 8 کرته رفع الیدین پکې وکړه، زه تابعدار یم. 4 رکعاته یې وکړه، 10 کرته رفع الیدین پکې وکړه. خو که ته قیاس کې، استدلال کې،
استنباط کې او دې ته بیا شرک هم وای، نو که زه ستا خبره منم خو مشرکان کیږي، موږ به مشرکان شو. دا عوام ولې د ایمان نه خلاصوي؟ یوازې دا مسله نه، د غیر مقلدینو چې څومره مسلې دي په دې باندې د هندو کتاب نشته، د مسلمان خو پرېږده. الله مو خوشحاله و آباد ساته او الله تعالی مو د دوی د دسیسو نه محفوظ وساته. دا مو تاسو ته یو کرشمه وښوده چې دا ګوره دلیل ملیل ورسره نه و، او داسې د دوی د ټول هم دا حال دی، ځکه دا د هغوی شاګرد دی. نو لحاظه آینده کې د دوی په خبرو دوکه نه شئ. زمونږ وطن افغانستان الحمدلله دا د حنفیت ځمکه ده، دې کې به حنفیت باقي وي. پاکستان د حنفیت ځمکه ده، دې کې به حنفیت باقي وي. او دا یو څو نفر راغلي دي، دا مو غلط نه کي، چندې ور نه کوي، روپۍ ور نه کوي، واله کاو روپۍ ور نه کوي، دا مو غلط کړ په دې روپیو باندې ګوره. او د دوی مدرسې کې ماشومان داخل نه کوي، د دوی سره تعلق نه ساتي، دا مو ګوره د دین نه اړوي. دې کتاب کې چې څه دي هغه بې جدا شی دی، او تاسو ته چې څه وایي دا جدا شی دی. الله مو خوشحاله و آباد ساته. موږ ته هم دعا کوئ چې الله د دین خدمت راته نصیب کړي. دا مې یو بحث د دوی سره وکړ، زه اوسګار نه یم، درسونو کې مصروفه یم، خو دا مې تاسو ته د دوی هغه حالت وښود او د ده ډېرې چغې وې، او هر وخت به یې وې چې زما نوم یې واورېده چې ملا عزت دی، وایي موبایل یې راپسې بند کو. ما چې پرېږده چې ارمان یې پوره شي. الله مو خوشحاله و آباد ساته، او الله مو دې په دنیا کې بیا بیا مدینه منوره کې یو ځای کړي، او په آخرت کې مو دې الله تعالی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم جنت الفردوس کې د هغه سره همسایهګان کړي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه.